كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. پادی سلورم سفارک دا سورہ آل عمران دا 156 یوسل شپک 50 نمبر آیت المبارکہ. پادی سلورم فارک دا سورہ آل عمران دا یوسل شپک 50 نمبر آیت دی. پادی آیت کی یو عنوان او یو مقصد او دا ذہن سازی دا چی یو اللہ سبحانہ وتعالی ایمان والو تا یو خکولی قانون ذکر کرده دی چی داغی حاصل دا دی چی پا دنیا کے کم مرگ جوبلا او دارنگی بیماری او صحت او تندرستی او یا جانی او مالی زیان او تاوان راجی گوری دا دا اللہ پا اختیار باندی دی. پا دی که دا انسانانو او خیرتوب او داغی چالاکی سکار نور کئی. و سرا آیت کی دا مقصدم دی النهی عن التشبه بالمنافقین ولا تكونوا مثل المنافقين في أقوالهم وأفعالهم وآرائهم ورد على المنافقين. الله د ایمان والو منکړي چې تاسو د منافقانو پرنګي خوې بوې مکوي، داغي مشابهت می اختیاروي، داغي غوندي اقوال خبري اتري، داغي غوندي کارونه سوچونه او رایګانې مور کوي. او سررت د منافقانو باندې چې دا ظالمان خلق د الله په تقدیر باندې بدګمانه کوي او د غرنګ د الله په تقدیر کې وته شکونه شبهات او وسوسې هغه اچي. دلته الله د ایمان والو د کافرانو د منافقانو د مشابهت نه منع کړی دي. وجده د حدیث کې راغلی لئن من تشبه بقوم فهو منهم، چا چې د چا سره مشابهت کو دا بداغینه حسابيږي. نو د کافرو منافقانو سره مشابهت بنه کوي په لباس کې، په جامه کې، په عادتونو کې، په خوې بوی کې، په خوراک سکا کې، یعنی هر هغه کار چې د هغه د ایمان سره منافي وي او کافر خلقی کوي نو مسلمانانو باندې الله دا بندیز او پابندی لګولې ده. ایمان والے منکړي چې تاسو به داسې نه کوئ، د کافر او خوې بوی هغه به نه کوئ. یو اسرائیلی اثر کې مراغلی دی الله رب العالمین د بنی اسرائیل یو نبی ته دا خبره کړې و چې د قوم ته دی وایا چې دې زما د دشمنانو په شان ته خوې بوی دی نه کوي، داغي غوندې سورلی دی نه کوي، داغي غوندې لباس او داغي غوندې عادتونه دی نه کوي. کني زما غضب په دې باندې د سوشل کسنګ چې پاغي شو. یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو استاسو دی ایمان تقاضا دادم تاسو په دعوت ایمان کې علی ریخنی صابی گئی چې د روسو خبره باندې عمل کوي. ایمان والو لا تکونو کالذین کفروا مګه گئی تاسو په شان دا کسانو باندې چې کافر دي. کافر نه مراد عام کافر دي، د هر زمانه او منافقان مراد دي. دلته دوړه مراد دي څنګه چې د کافرو خوې بوی دی او د منافقانو خبرې اترې داغي په شان عدس مکوي. وقالو او وېدا کافر منافقان لاخوانهم د خپلورونو په بارک یم اذا ضربوا فی الارض کلا چې د دوی ادارونه سفر کوي په ځمکه کې په ملک او په علاقه کې او کانو غزن یا د دوی ادارونه چرته د غزا د فاروزی او پاره کې دیرونو ته چرته مرګ جوړ لورسیږي. نو دا منافقان دا کافران څوي لو کانو عندنا زمنګ دارونه او زمنګ دا قومین زمنګ سره په کلی علاقه کې وي او دوی د دین د فارانه وي وتلې ما ماتو و ما قتلوا نه بدوی مړ کېدل او نه بدی وجل کېدل. دا آیتونه اصل کې د احد پس منظر په باره کې راغلي دي چې دې منافقانو به د خپل رونو په باره کې ویلي اخوان چې دې جمع د اخ نسبی رور ته ملي کېږي چې د مور او پلار نه سړي سره شریک پیدا وي او اخ چې دې نو دا دغه ته موي د قومي رور ته موي د یو برادرۍ د یو خیل د یو قوم خلک هغه تم اخوي. کله نه کله یو سړی چا سره دیني رور ولي هغه تم اخوي، هغه ته دینی اخوت وي او دغه رنګ د کاروبار چا سره شریک هغه تم کله اخوي لیکيږي. نو دلته مراد د دې د نسبیرو نه دي ځکه دا خو شریکه مدینه و. دا منافقان چې دا د سید تیار د اسمان نور او نه د بر علاقې نه راغلو. دا عبد الله ابن ابي ابن سلول در او دا متيب ابن قشير دري دا هم د دې خلکو د دې مدینه اوسیدونکو او د دې اوس او د خزرج سره د ور ولي و د دوی مشران او قومینو.
ندید د خپل ورونو په باره کې و چې کله دوی سفر کوي په ځمکه کې او کان او غزن او یا د دوی د نسبین چې دی ندی مړشي یا دوی ته چې کم دی په غزا کې سقط د قتال ورسیږي نو دوی داسې لو کانو عندنا ارمان که دوی زموږ سره وي ندی به دلته نوې وجلی شوی یا به نوې قتل کړی شوی دا خبره د دوی د واقع نه خلاف ده که واقع چې کم دی په جهاد کې خامخا مرګ یا په سفر کې نو بیا په کار دا دی چې سړی په خپل کلي علاقه کې نه مړه کېدلی حالانکه سړی په خپل کور کې په بستره باندې پروت قسم د موده شي سهار کې هېڅ ورته کم د خلکو یې لکه مړ دی او هارټ اټیک ورته شوی او دغه رنګې کله په کور کې چې کم د بجلی یې ونیسي کله په خپل علاقه کې هېڅ اکسیډنټ وکړي کله چې کم دی بل اسباب ورته موجود شي دنیا کې دا هر کار چې دی دا مرګ او د بیماري دا د اسبابو په پرده کې کېږي خو لیکن وروسته په دې پسې اصل کې د الله حکم او د الله تقدیر دا الله رب العالمین 50,000 کاله مخکې د انسان په تقدیر کې لیکلي خو منافقان خلک کمقلان خلک ټمبلان هغوی صرف د سبب ته ګوري چېرې دا د دې ظاهري سبب د وجې نه وشو او دغه رنګې مؤمنان چې دی حقیقي د الله سبحانه وتعالی هغه فیصلې ته ګوري د دې وجه نه دلته د دې لو کلمې نه منع کړې ده وجه دا د حدیث کې راغلي دا لو کلمه چې ده نو دا د شیطان دروازه هغه کولاوي دا انسان چې کم دی نو په الله سبحانه وتعالی باندې بدګمانه کوي د دې آیت نه دا خبره معلومیږي چې الله رب العالمین د ایمان والو د کافرانو د منافقانو د مشابهت نه منع کړي او صرف یوازې د منافقانو کافرانو سره د ظاهریت نه منع نه بلکې دې آیت کې مقصد دا دی چې د منافقانو د کافرو او د بیقین خلکو غوندي داغي په د کلمه د لو بم نه وایي د بیقین خلک په گفتگو کې بم چې کم دی په خبرو اترو کې بم داغي مشابهت نه کوي نو دینه دا معلومیږي چې د مسلمانانو د یقین والا داغي گفتگو داغي د خبرو اترو انداز او الفاظ به مختلف وي او دغه رنګ د منافقانو بچي هغه به مختلف وي د دې وجنه یا ایه الذین آمنو ای ایمان ولو دا خبره کړی دا چې تاسو به دسه نه کوي د منافقانو خبره څنګه لو کلمه وي کاش ير چې دسه نه وي شوی دی وجنه حدیث کې دینه من راغی لا تقول انی لو فعلت لکان کذا ارمان کاش کدا کار می کړی ونه دسه به شوی وي دسه مو وایا وجه دا چې کته ما دسه کړی ونه داسه به شوی وي نو دا نظام سستا په خوخه خونه دی روانه نو ستا په پلانینګ او منصوبه بندي باندې کار کیږي کله چې کوم دی دار چا په پلانینګ او منصوبه بندي باندې دغه د خواهش او د مرزه مطابق کار کیږي نو څوک هم نه بیماری دي چاته به هیڅ قسمه تاوان نه رسیدلې د دې وجه نه د څه وای چې ولکن قد ک تکلیف را للی ک تاوان را للی د څه به وای چې قدر الله ما شاء وفعل بس الله د مخکنه تقدیر کې لیکلو او الله کوي چې سو غواړي فإن لو تفتح عمل الشیطان حدیث کې راغلي کلمه د لو چې دینو دا د شیطان دروازه کولاوي شیطان په ځل کې راشي انسان ته قسمه قسم وسوسې اچي کاش یره دا مې کړی و دسی بشوي د دې د وجه نه شریعت موږ د دینه منع کړیو ځکه دا په ځل کې حسرت پیدا کوي خفګان پیدا کوي افسوس پیدا کوي او د دې د وجه نه به د انسان په ځل کې سبوزدلی راشي انسان به اقدامي ګام نه پورته کوي په خطر باندې نه ورځي او دغه وجه چې د مخکې آیتونو کې ذکر شو کنه الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا لو اطاعون ما قتلوا دا منافقان د خپل ورونو په باره کې وایي کدي زمون خبره منلې و د مدینه نه به وتلې دی به نه به وجل شوی د دې خبرې د منافقانو ته ولې ضرورت رااله تاسو اسی وګورئ دا آیتونه د جنگ احد په پس منظر کې او دغه په تناظر کې نازل شوی په جنگ احد کې اوې مسلمانان شهیدان چې باغی کې سلور مهاجرینو او دا باقی شپږ شپته چې دا ټول د انصارونو د اوس او د خزرج نو اوس دې کې د منافقانو به د دوی سره ناس تفاسته بو غم او هدیو سره شریک و نو دې منافقانو کې څه بظاهره کې اسلام راوړیو او بظاهره کې د اسلام داوی کړی و نو د دوی به د دې سره چې کوم د تګ راتګ بو نو دلته خو دوی کې هر کور کې چې کوم د مړ شو د دوی به له خواله ورل ولادت کپلانې پکې مړ د غلط تعزیل ورځو نو چې کله به چې لکه دوا به وکړي دوا کې به ویل چې والله مونږ خو ته ویل چې موزه وګره مړ بشي خو زمون خبره نه مان دغه چې په ورلې دا سره ځکه دا کار شو او دا کومنګ تاسو خپل حالت ته اسی وګورو په عام تور باندې په کورنۍ کې په یو قوم او په خیل کې څه خلک چې دغه ایمان طرف ته راشي عقیده جوړ شي او څه چې هغه بیمانه یا مطلب د دین پوره دیندار پکې نه چې کله کم د ایمان ولا خلک د قران حدیث ولا دغه سوچ فکر دغه انداز دغه رنگ وزقته خبري اترې ارسي مختلفي او کوم چې بي دینه نه دغه خبري اترې مختلفي نو وسګوره چې کله د یو شریک واده راشي یا چې کم د چرته یو پودګي او غم راشي نه دا ټول برادری په یو ځای کې راجم شي په ګورسو باندې ناس یا په کینټونو باندې زمونږ په دې زمانہ کې
نو اکثر چې کم دی بس ښه مزیدارې غټې ټوپۍ په سر کړي او تازي له راجمع شي او غټې موبایل یې ورسره او ډېرو پکې د ګوتو ګوتمې پکې اچولي بس چې کښېني ښه غوړ د کور نه راوځي 10 بجې لامبلي غسل یې کړي نو بس بیا تفسیر یې کوي نو بس بیا ځي خبرې کوي چې یاره که دغه پلاني ځای ته نه وی ورې ولا ستاسو دا هلک چې دی نه به م پرېښودی دا موټرسایکل به مله نه ورکولې دا خو دغه ځي ته لاړې دا مړ شو ته به وایي کېنې دا د دوی پلانینګ او منصوبې مطابق ټول نظام روان دی او دا کار چې کم دی دنیا کې د دوی د خوښې مطابق کېږي که داسې وی نو بیا خو به څوک هم نه مړ کېدلی نو د دې وجې نه ځکه الله سبحانه وتعالی د دې نه منع کړي چې داسې به مونږ کوی حدیث کې راغلي احرص ان اعلی ما ينفق ولا تعجز چې کوم شی ته له فائدہ درکې په هغې باندې حرص کوه او مه عاجزه کېږه د مرګ او د تاوان د خطرې د وجې نه د یو کار نه مه شاته کېږه الله سبحانه وتعالی دا انساجي کړي چې مرګ او ژوند ګورې دا د یوازې سفر سره تړلی نه دی یوازې په خطره کې نشته دی یوازې چې کوم دی په قتال او په جهاد سړی په کور کې مړ کېدی شي نو ژوند او مرګ د سفر او د حضر سره تعلق نه ساتي دا د الله په اختیار باندې کېږي لیجعل الله دا دې دپاره چې وګرځي الله تعالی دا کلمه د لو ذلک دا حسرة فی قلوبهم دا یو ارمان او د غرنګ یو خفګان د دوی په زړونو کې په دې کلمه د لو باندې د دوی مړی نه راژوندی کېږي د غرنګ په دې کلمه د لو او د کاش باندې د دوی تاوان نه راسر کېږي هېڅ هم پرې نه کېږي هسې ځان له بړه وچوي والله یحیي ویمیت او باقي الله تعالی ژوندي کول او مړه کول کوي والله بما تعملون بصیر الله ستاسو په عملونو باندې لیدونکی دی یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو لا تکونوا کالذین کفروا مکه گئی تاسو پشان دا کسانو باندې چې هغې کافر دي وقالو لاخوانهم وی دی په باره د خپلو نسبې نورونو کې اذا ضربوا فی الارض کله چې د دوی دارونه سفر کوي په ځمکه کې او کانو غزام او یا دی غذا کوونکي او په غذا کې دي ته مرګ او جوبله راشي مرګ او دغه رنګ قتل لاشي لو کانو دیو یقا شرمان کدی عندنا زمون په خوا کې وې ما ماتو دی بنو مړ شوي وما قتلون بدی وجل کېدل ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم دا دې د پاره چې وګرځي الله تعالی دا خبره د دې پزړونو کې اسی او خفغان او ارمان او نور باقی په دې سم نه کېږي والله یحیی و یمیت الله تعالی ژوند کول او مړ کول کوي والله بما تعملون بصیر الله تاسو عملونو باندې لیدونکي دي